پاکستان د خپلې خپلواکۍ پر ورځ خوست کې وزیرستانیان بمبار کړل. په څه وجه پوره الله سره ویډیو کې ګورئ او چینل سبسکرایب کړئ تر څو نوې تازه معلومات تر تاسو ته ورسیږي. معلومات دا دي چې په خوست کې د نن غرمې چاودنه نه بلکې د پاکستاني الوتکو له لوري هوایي برید شوی دی. د پاکستان استخباراتي ادارو ته نږدې رسنۍ خراسان ډایري وایي چې خوست ښار کې د قاري زډان په نوم هوټل چې د پاکستاني طالبانو د حافظ ګل بهادر د جنګېدو پکې میشت دي هوایي برید شوی او د هوټل چت نړېدلی دی چې اکثریت کسان پکې وژل شوي او ټپیان دي. بلخوا د طالبانو د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زډان بیا وایي چې د خوست ښار په هغه هوټل کې چاودنه شوې چې وزیرستاني کډوال پکې استوګن وو. د زډان په خبره په نننۍ چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او زیات نور ټپیان دي. خبره دې ویلي چې وژل شوي خوست ښاریان دي که وزیرستاني کډوال دي. داسې حال کې دا تېره اونۍ هم پاکستاني جیټ الوتکې کونړ ته راوښتې او څو ځایه یې ګزمې ترسره کړې وې. دا و چې همدغه خبر تر بیا ښې چارې ښه وه.